ترورې ته ګورې کیسه پیل کړه کیسه د ژوند کیسې. سلام علیکم ګرانو همزولو، بیا هم د ژوند کیسو د خپرونې وخت را رسېدلی. خو لومړی دا راته ووایئ چې د کشپ کیسه مو اورېدلې هغه ولې ورک شوی او بیا له کومو جنجالو سره مخ وه؟ راځئ چې په ګډه یې په کیسه کې واورو. اوهو، دا توتي څنګه داسې خفه دی چې څه خبره به وي؟ څنګه به دې ټوله ساعت تېر شوی او ما ته ګوره چې له ستړیا مړ شوم. توتي توتي څه خبره ده؟ ولې دومره غمګین یې؟ ترورې خبرې مه کوه راسره، زه ډېر خفه یم خفه. ولې به خبرې نه کوم توتي؟ دا زما توتي ولې دومره خفه دی؟ ته صبر چې نږدې درشم. هله نو توتي، اوس راښکته شه له ونې، ته راشه چې څه خبره ده. سلام ترورې، سلام، په خیر راغلې، په خیر. وعلیکم سلام توتي. ښه نو اوس ټوله کیسه راته وکړه چې څه خبره ده. د کنري مېلمستیا وه، مېلمستیا. هلته ورتلم خو زاله مې پیدا نه کړه، زاله. ولې توتي، څنګه دې پیدا نه کړه؟ ډېرې لوړې ونې مې ولټولې خو پیدا مې نه کړه ترورې، پیدا. ښه خیر توتي، دا خو دومره خبره نه ده، خو زه چې فکر کوم په تا هم د ورک کشپ کانه شوې. ورک کشپ؟ هغه څنګه ترورې، څنګه؟ توتي دومره بیړه مه کوه، درته وبه وایم. نو ترورې هلته ته ګورې، کیسه پیل کړه کیسه. سمه ده توتي، کیسه به درته وکړم، ښه راته غوږ شه. نه و یو ښکلی ځنګل و. په دې ځنګله کې ډېرو حیواناتو ژوند کوو. د دوی په منځ کې یو وړوکی کشپ هم اوسېده. ترورې زما وړوکی کشپ ډېر خوښ دی، خوښ. کیسې ته غوږ شه توتي، وړوکی کشپ هم ستا په شان مېلمستیا ته بلل شوی و. هغه ډېر خوښ و، خو له څه مزل وروسته د ویالې پر غاړه ناست و او ژړل یې. هېڅ نه پوهېږم چې دا کله به رسېږم، ډېر ستړی شوی یم. اوهو، دا کشپ ولې ژاړي؟ چې څه خبره به وي؟ که تا به چې پوښتنه یې وکړم. له کوره څومره لرې راغلم، خو لا هم نه یم رسېدلی. له ستړیا مې نور یو قدم هم نه شم اخیستی. کشپه، کشپه، څه خبره ده؟ ولې دې تاسو زړېدلی مخ نیولی؟ خیرات خو دی؟ هیله ایسته مو غورځوې، نه مې ګورې چې دلته له ستړیا درېدلی نه شم. حیران یم چې څه به کوم. وینم دې چې پښې دې داسې اوږدې غځولې، خو دا ووایه چې چېرې روان یې؟ هېڅ نه پوهېږم چې چېرې روان یم، خو نور مې ځان راباندې دروند شوی. هم له کوره لرې راغلی یم او هم مې د تلو ځای نه دی معلوم. دا څه ګډې وډې وایي کشپه؟ نو چې د تلو ځای دې نه و معلوم، ولې راوتې له کوره؟ د مشر کشپ مېلمستیا ده، هلته یې غوښتی یم. نو ته خو وایه چې نه پوهېږم چېرې ځم. تا مې په خبره پوه کړه کشپه. کشپ راته ویلي وو چې مېلمستیا ته ورشم، خو زما یوازې دومره په یاد دي چې راته ویلي وو چې د لویې ویالې په غاړه راځه. ښه اوس پوه شوم، ته ورک شوی یې، خو داسې ووایه ویرجن مخ دې نیولی ده، سمه خبره هم نه شي کولی. هیله اوس ته راته ووایه چې څه مرسته راسره کولی شي که نه؟ زه خو ډېر ستړی شوی یم، نور یوازې نه شم ګرځېدلی. حیرانه یم چې څنګه مرسته ورسره وکړم. نه پوهېږم کشپه چې څنګه مرسته درسره وکړم، ما ته هم هغه ځای نه دی معلوم. اوس به څه کوم؟ څنګه به لاره پیدا کوم؟ خیر دی هیله، ته یوه لاره را پیدا کړه. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. هېڅ اندېښنه مه کوئ، ما ته لاره معلومه ده. اوهو ترورې، دا د چا غږ و؟ د چا؟ توتي ته څه فکر کوې دا به د چا غږ و؟ دا غږ به د مشر کشپ وي چې مېلمستیا یې جوړه کړې ده. مېلمستیا؟ نه توتي، دا غږ د ګیدړې و. ګیدړه ډېره خوښه وه، هغې ښکار موندلی و، خو ګیدړه د یو مناسب وخت په تمه وه، ځکه یې هغوی ته وویل چې ورپسې روانې شي. دا ګیدړه راته سمه نه ښکاري، نه پوهېږم چېرې مو بیایې. هیلې څه له ځان سره لګیا یې؟ زه څه راځه؟ کمه کړه کشپه، داسې تېز پسې روان یې،
کم عقلانو اوس به ښه خوند وکړي. ګیدړې نور باید څومره لاړ شو؟ چیرې مو بیایې؟ دا دی اوس نږدې شو. د دې نرۍ لارې په اخر کې مېلمستیا ده. نه ګیدړې هغه دا ځای نه و رسولی. هغوی راته ویلي وو چې د ویالې پر غاړه دی. دلته خو ویاله نه ښکاري. څه و چې اوس مې دې نرۍ لارې ته راوستی. د تېښتې لار نه لرئ. اوس به مو وخورم. ډېره وږې شوې یم. دا دې وګوره کشپه اوس به څه کوو؟ نه مې درته ویل چې دې ګیدړې کوم ډام راته ایښی. اوس به څه کوو؟ څنګه به تښتو؟ زه نه څه پوهېږم هیلۍ. ډېرې خبرې اوس پرېږده. دا ووایه چې اوس څه وکړو؟ په شا مه رانه تښتئ. اوس به مو وخورو. هېڅ چېرې هم نه رانه خلاصېږئ. نه توتې مه ورخطا کېږه. هغوی یې ونه خوړل. د هغو ګڼو ونو نه یېږ راووتو. ګیدړه ډېره وډاره شوه او وتښتېده. هیلۍ او کیشپ ته مشر کیشپ په مخه ورغی، خو مشر کیشپ ډېر غوسه و. دا چیرې ورکوي کوچنیه؟ دومره ځان څوک کوي؟ ما ډېر ورته وویل خو زما یې ونه منله او له ګیدړې سره روان شو. ته ډېرې خبرې مه کوه هیلۍ. زه څه خبر وم چې داسې به کېږي؟ ولې نه وې خبر؟ ګیدړې نو تا ته سمه لاره وښولې چې ته ورسره را روان وې. کوچنی کیشپ همداسې ډاډه روان و. وروسته یې ما ته ویل چې مرسته وکړو چې وتښتو. ډارنه کیشپه د هیلۍ سب نه تېرېږي. درځه مشره چې لاړ شو مېلمستیا ته. چېرته ځې کوچنیه؟ هلته وګوره د لارې سر ته. مېلمستیا پسې به نور نه ګرځې. بس خلاصه شوه. باید د دې ګیدړې غم وکړو. اوس یې لیدلي یو. چیرې مو پرېږدي؟ هله راځه چې وتښتو. که نه دا به مو ژوندي نه پرېږدي. ته ښه وایې هیلۍ. درځه چې تښتو. خو دا کوچنی ولې ولاړ دی؟ راځه هله نو کوچنیه ژر کوه. نه موږ هېڅ چیرې نه تښتو. ورځو پرې. ته لیونی شوې کیشپه. څنګه ورځې پرې؟ ګوتې نه لیدل چې څنګه یې راګیر کړي وو؟ ګوره هیلۍ موږ تېزه منډه نشو کولی. دا خبره مشر کیشپ او تا ته معلومه ده. که مو منډه وکړه راایستروي مو. ته ښه وایې. نو اوس به څنګه کوو کوچنیه؟ تاسو یوازې زما پسې راځئ. نور به هر څه سم شي. ما ورخطا کېږه توتې. پاتې کیسې ته غوږ شه. څه سر به دې خوږوم توتې. بیا داسې وشول چې کیشپ تر مخ شو او د ګیدړې په لور ور روان شول. راځئ اوس هم دلته ورسېدو. د لویې ډبرې سره به دمه شو. کوچنیه هغه ده ګیدړه راپسې ده. اوس به څه کوو؟ ته وګوره چیرې دې راوستو. هغه دې راورسېده. حیران چې ستا کوچنی څه پلان لري. ته خو ما ته وایې چې ډارن یم. اوس څه شول هیلۍ؟ دا خبرې اوس پرېږده کوچنیه. هله کار دې شروع کړه. هیلۍ ته مه ډارېږه. ته شاته لاړه شه هلته ودرېږه. زه او مشر کیشپ دلته د پنډ په سر ودرېږو. خو کله مې چې اشاره وکړه خپل کار شروع کوو. سمه ده سمه ده. داسې لاړم خو ګوره ما او کیشپ یې ونه خورې. واه دا دی بیا په ګوتو راغلی. که دا ځل به رانه خلاص نه شئ. چیرې مو پرېږدم چې ومو نه خورم. نه ګیدړې داسې مه کوه. خیر دی موږ پرېږده چې لاړ شو. دا ځان نه مو شي خوړی. بدرنګې ګیدړې هسې ځان مه ستړی کوه. ښه نو زه مو نه شم خوړلی. اوس وګوره کوچنیه چې څنګه مو یو ځای خورم. له دې ځایه به د توپ کړم. هله هیلۍ پرې راشه هله. راغلې دا راغله. خبرې خلاصې کړې. اوس به یې درته ټېله کړم. هله زر کوه ټېله یې کړه. دا ده له ګیدړه هم خلاص شو. اوس له دې اوبو دې خوا ته نشي راختلی. دا څه چې په رښتیا وژغورلو کیشپه خیر یوسې. ډېر ستړی شوی یم. مېلمستیا هم رانه تېره شوه. اوس به تر کوره څنګه ځم؟ که مې اودس سم او دقیق اخیستی وای له دومره جنجالونو سره به نه مخ کېدو.
کې میلمستیا خو تیره شوې وه. مشر کشپ خپل کور ته ورسره بوتلو، هم یې خواړه ورکړل او هم یې شپه هلته تیره کړه. سهار وختي بیرته د خپل کور په لور روان شو. ډېره ښه کیسه وه ترورې، خوښه مې شوه خوښه، خو ما هم تېروتنه کړې وه. سم ادرس مې نه و اخیستی، ځکه خو دې کنه ریزه له رانه ورکه وه ورکه. ښه شوې چې پوه شوې توتې. هغه ماشومان چې له یو ځای نه بل ځای ته ځي که سم او دقیق ادرس واخلي نو له دې خطرونو او ستونزو به خوندي وي. او ترورې نور به زه هم سم ادرس اخلم، خبرې ته به سم غوږ نیسم چې بیا ورک نه شم ورک. ښه کوې توتې، راځه چې اوس لاړ شو. او ترورې زه هم ځم چې دا کیسه نورو مرغانو ته وکړم، مرغانو ته. په خیر لاړ شي شین توتې، خو په ځان پام کوه چې بیا ورک نه شې. سمه ده سمه ده، د خدای په امان. ګرانو همزولو، دا کیسه مینا نظري د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.